خپل 24 ساعتونه په ځیرک ډول وکاروئ. هر انسان د ورځې 24 ساعتونه لري. هیڅوک داسې نشته چې د ورځې له دې 24 ساعتونو څخه ډېر ولري. زموږ بریا او کامیابي د همدې 24 ساعتونو په استعمال او کارونې پورې اړوند ده. که تاسو اوپرا، وارن بوفي، بیل ګیټس یا داسې نور اشخاص وینئ، یوازینی فرق د دوی او د هغو کسانو ترمنځ چې نادار او غریب دي او په بانکي اکاونټ کې $1 هم نه لري د دې 24 ساعتونو په کارونې کې دی. دوی خپل 24 ساعتونه په ښه او ځیرک ډول کاروي، پلان ورته لري، بې ځایه نه تېروي. که چیرې موږ هم خپل 24 ساعتونه په سم ډول وکاروو، پلان ورته ونیسو، د خپلو موخو د لاسته راوړلو لپاره ځینې کار واخلو، د وخت وژونکي راڅخه لرې کړو، موږ به هم ستر او لوی خلک شو. ځان، ټولنې، هیواد او نړۍ ته به مثبت بدلون ورکړو او خوښ ژوند به ولرو. نو خپل 24 ساعتونه په ځیرک ډول وکاروئ.